دا هم وروستیو د خوښۍ خبر. د 19 کلنو نړیوال جام لومړۍ لوبه درېیمه پرلهپسې بریا او درېیمه پرلهپسې ماته. پاکستان په نیوزیلینډ کې پر یوه ورځ دوه نړیوالې سیالۍ وبایللې. د 19 کلنو نړیوال جام د افغان لوبډلې پر بریا پیل شو. افغان 19 کلنو لوبډلې پاکستان ته په 5 وکټو ماته ورکړه. دا پرلهپسې درېیم وار دی چې افغان 19 کلنو لوبډله د پاکستان 19 کلنو لوبډلې ته ماته ورکوي. بل لور ته د پاکستان ملي لوبډلې په نیوزیلینډ کې د دغه هیواد له ملي لوبډلې څخه د یوه ورځنۍ سیالۍ په بایللو سره 3 پرلهپسې ماتې وخوړې. نور حال په راپور کې. د 19 کلنو نړیوال جام د افغان 19 کلنو لوبډلې لپاره د پاکستان پر وړاندې پرلهپسې درېیمه بریا او د پاکستان لوبډلې لپاره د افغان لوبډلې پر وړاندې پرلهپسې درېیمه ماته. Played the pull shot too soon. The ball came slowly, snicked. افغان 19 کلنو لوبډلې په اسیا جام کې پاکستان ته په 2 لوبو کې تر ماتو ورکولو وروسته یو ځل بیا په نړیوال جام کې ماتې ورکړه. لومړی توپوهنه پاکستان وکړه، خو د اسیا جام 2 سیالیو په څیر یو ځل بیا یې د افغان توپ اچوونکو مقابله ونه کړای شوه او د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یې په 40.4 اورونو کې 188 منډې جوړې کړې. علي زریاب آصف تر ټولو زیاتې 13 منډې جوړې کړې. د افغان توپ اچوونکو له ډلې عظمت الله او قیس احمد 3 نوین الحق 2 او ظاهر خان او نثار وحدت یوه وکټ ترلاسه کړه. په جواب کې د افغان لوبډلې پیل ښه نه و او لومړی لوبغاړی پر 4 منډو له لاسه ورکړ او تر 50 منډو یې 3 لوبغاړي له لاسه ورکړي وو، خو د درویش رسولي په زړه پورې توپوهنې افغانستان بریا ته ورساوه. نوموړي پر 88 توپونو 6 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې او د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. افغان لوبډل مشر نوین الحق هیوادوالو ته په نړیوال جام کې د لومړۍ بریا مبارکي ورکړه او خپلې لوبډلې ته یې د دعا هیله ورڅخه وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخکې ټولو هیوادوالو نه ډېره زیاته مننه کوم چې خپل په دعاګانو کې مونږ یاد وساتلو او دا میچ یې فالو کوو د انټرنیټ د لارې نه. ټوله شپه ورته ویښ پاتې شوي، تاسو دعاګانې وې چې نن مونږ میچ وګټو. خپل ټیم هم داسې سپورټ کوئ. مننه یې کرکټ بورډ نه چې مونږ په نیمې هفتې مخکې نیوزیلینډ ته راولېږلو چې د پیچونو سره هغه سره بلد شو او ښې لوبې وکړو. انشاءالله ډېر ښه ټیم ده مونږ سره، تاسو دعاګانې کوئ انشاءالله. پاکستان یو لور ته له افغانستان څخه او بل لور ته له نیوزیلینډ څخه 3 پرلهپسې ماتې وخوړې. د پاکستان ملي لوبډله په نیوزیلینډ کې د دغه هیواد له ملي لوبډلې سره د یوه ورځنیو سیالیو سیریز ترسره کوي چې په لومړیو 3 سیالیو کې یې پرلهپسې ماتې وخوړې. Not only broke the back of the chase, but made it pretty comfortable